السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې ښه یاست او ژوند مو تر دا دمه ښه روان وي. نن راځو دوهم درس ته. بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ریاضي درس کې مونږ د عددونو ویلو باندې بحث وکړ چې لومړنۍ خبره دا مهمه ده چې تاسو یو عدد لیکل شوی او هغه عدد باید لوستلی شئ، او که یو څوک تاسو ته یو عدد ووایي هغه عدد باید لیکلی شي. چې د هغې لپاره مونږ طبقې ولوستلې چې یو احاد طبقې چې هره طبقه کې درې عددونه وي، بیا زریز طبقه ده، بیا میلیون طبقه ده، بیا بیلیون ده او بیا تریلیون ده. دا طبقې مونږ ویلې چې بیلیون ته میلیارد هم وایي. دې لپاره چې تاسو کنفیوز نشئ بس په دې شکل زده کړئ چې احاد، زریز، میلیون، بیلیون او تریلیون تر دې ځای پورې تاسو زده کوئ. بیا په دې هره طبقه کې درې عددونه چې یویز په احاد کې یویز لسیز سلیز دي، په زریز کې زریز لس زریز سل زریز، په میلیون کې میلیون لس میلیون سل میلیون، په بیلیون کې بیلیون لس بیلیون سل بیلیون، او په تریلیون کې تریلیون لس تریلیون او سل تریلیون. بیا که چېرته تاسو ته یو عدد څوک وایي چې دا ولیکه، نو ته باید همدغه عددونو ته فکر کوئ چې کوم یو پکې ونه ویل شو. مطلب 100 میلیون پکې رانغې، د هغې په ځای صفر ولیکه، 10 میلیون پکې رانغې صفر ولیکه، میلیون پکې رانغې صفر ولیکه، دغه رقم 100 زریز پکې رانغې صفر ولیکه، 10 زریز پکې رانغې صفر ولیکه، زریز پکې رانغې صفر ولیکه. نو په دې طریقې سره به تاسو هر ډول عدد لوستلی هم شئ او لیکلی هم شئ. نن راځو لومړنۍ عملیه چې هغې ته ویلی کېږي د جمع عملیه. د جمع عملیه باندې بحث کوو. اوس دغه عددونه چې تاسو ولوستلی شول، اوس مهمه خبره دا ده چې دا مونږه جمع کولی شو. په روزمره ژوند کې نفر کاروبارونه کوي، دغه ټول ژوند چې روان دی دا په ریاضي باندې روان دی. او حتی هغه زموږ یو استاد و هغه به ویلي چې د قیامت په ورځ باندې هم تاسو د ریاضي نه خلاصېږي، ځکه قیامت په ورځ به مو وایي چې دا جمع که او دا ته منفي که، دا ګناهونه یې ورسره یو ځای که او دا ته بېرته منفي که او دا تقسیم که او دا ضرب که او څو چندی که، او چې پیدا شي هم څو ورځو دی، 2 ورځو دی، 3 ورځو دی، حساب بس ریاضي و ریاضي و ریاضي. او ښکلی علم دی، اسان علم دی، په هغه ترتیب باندې که یو څوک پوه شي. نو جمع عملیه روزمره ژوند کې زموږ او ستاسو ضرورت پیدا کېږي. جمع کول معنا دوه هم جنسه شیان سره یو ځای کول. اوس دغه جمع عملیه چې دا کله چې موږ عددونه جمع کوو دا په 2 طریقو سره کېږي. مثال یو عدد دا شو او ورسره بل عدد دا شو. دا موږ غواړو چې جمع کو. دې طریقې ته ویلی کېږي عمودي طریقه، چې عددونه مونږ لاندې باندې ولیکو او بیا یې لاندې یو خط کش کو داسې، او د خط کش کولو نه وروسته دا مونږ سره جمع کو. لومړنی عدد دی 12445. که عدد لوستلو کې بیا مشکل لرئ ګوره داسې کوو، یویز لسیز سلیز زریز لس زریز. ګوره دا لس زریز شو. نو دا چې کله لس زریز شو، په دې لس زریز کې دا 2 خانې راغلې دا، نو دا د زریز خانه ده، دا به شي 12,000. نه 12,000 400 او 45 او لاندې عدد چې دی 400 او 50. دا دواړه اوس مونږ جمع کوو. په جمع کولو کې ګوره مهمه قاعده به تاسو په نظر کې لرئ، هغه دا ده چې یویز باید د یویز سره جمع شي، لسیز د لسیز سره جمع شي، سلیز د سلیز سره، زریز د زریز سره او لس زریز د لس زریز سره. که دا په ترتیب لیکل شوي که بې ترتیبه لیکل شوي. که عدد د تر چا داسې لیکلی چې دا جمع کا، اول ستا لومړنی کار دا ده چې دا باید ته په ترتیب باندې کې. څه رقم په ترتیب باندې کې؟ دا به ته داسې ترتیب باندې کې چې یویز به د یویز لاندې برابر کې، لسیز به د لسیز لاندې او سلیز به د سلیز لاندې. کله چې په دې شکل سره برابر کړل، اوس به تا نه دا غلطیږي نه، دا به دې شکل ته جوړ کړي. تر څو د دې شکل د جوړ کړي نه وي پروا نه لري. که دې شکل ته نه جوړی داسې دي، خو ته باید پوهیږي چې ګوره دا 15 لاندې ځای خالی دی، معنا یې دا نه ده چې دا 15 به ډایرکټ راښکته کوي. ګوره په دې عدد کې دا 15 ماتې روپۍ دي، دا 4 پکې لس ګنان دي 45 شو، دا 4 پکې سل ګنان دي 445 شو، دا 2 پکې زر ګنان دي 2445 او دا یو پکې لس زریز دی چې 10,000 دا دي او 2,000 دا دي، نو 12,445.
په دې کې 450 کې دا 9 ماتې روپۍ دي، دا 5 پکې لسګونان دي او 4 پکې سلګونان دي. نو اوس ته دا سلګون راواخلو دا د زرګون سره یو ځای کې، نو دا کله دواړه سره برابرېږي. نو ګوره لومړنی کار دا دی چې که داسې بې ترتیبې حالی پروا نه لري، خو ګوره دا 5 به راواخلې دا به د 9 سره جمع کړي، 4 به راواخلې 5 سره به جمع کړي، دا 4 به د 4 سره جمع کړي. او دې لپاره چې غلط نشي بس اول ترتیب کا، ترتیبي که بیا به درته پکې ستونزه دی. ترتیبي که 5 دا 9 چې دی 21 د 21 لاندې برابر که، لسیز د لسیز، سلیس د سلیس، چې کوم پاتې شو بس هغه خالي پرېږده، خپله مستقیما راښکته. دا په ترتیب شو. چې په ترتیب شو اوس یې مونږ حلوو. کله چې دا مونږ حلوو نو څه کوو؟ دا 5 د 9 سره جمع کوو. 5 چې کله د 9 سره مونږ جمع کوو نو دا کېږي 12، خو مونږ به 12 نه لیکو ځکه په دې 12 کې یو لسګون مونږ سره جوړ شو. نو نور لسګونان هم مونږ لرو که نه، نور لسګونان دا دي، نور یو لسګون دا ګوره 4 لسګونان دلته دي، 5 لسګونان دلته دي، یو لسګون دلته جوړ شو. چې یو لسګون دلته جوړ شو بس دغه لسګون راواخلل، چې کوم لسګون جوړ شو دا هم د دې لسګون سره پاس ولیکه. نو څه به وکړو؟ 5 به د 9 سره جمع کړو نو دا به شي 12، بس دا ماتې روپۍ به ولیکو او دا یو به نه لیکو. یو به څه کوو؟ دا یو به راواخلو او دا یو به دلته مونږ د دې لسګونانو سره یو ځای کړو، د دې سره به جمع کړو. که چېرته دغه لسګون دلته لیکې د دې د پاسه هم صحیح ده ویې لیکه، بس داسې یو حلقه تې چاپېره که، یا حلقه تې مه چاپېروه، بدل خط سره یې ولیکه، یا یې بیخي مه لیکه، یا دې ځای کې چېرته ځان سره یاداشت که خالي ورقه کې چې د نه هیر نشي صرف د دې لپاره، او یا چې دی بیخي مه لیکه، دلته یې مه لیکه، دلته یې مه لیکه، ذهن کې ځان سره واخله. خو که ته وایې چې نه ما نه هېرېږي، چې هېرېږي بس تا یو لسګون دلته پاس ولیکه. لسګون چې دې پاس ولیکه نو 15 و د جمع کړه 12 2 دې ولیکه، یو دلته حاصل شو. دا یو لسګون د دې نورو لسګونانو سره جمع که، نو یو 4 15 او 15 لس. نو کله چې لس عدد مونږ ولیکو داسې لس، نو دا لس عدد به بیا مونږ دلته پوره نه لیکو، د دې به صرف دغه لومړنی عدد چې دی دا به راواخلو، دا به دلته ولیکو او دا کوم چې پاتې شو دا به دلته پاس حاصل کړو. نو یو 4 15 15 لس، په لسو کې چې لس داسې ولیکي اولنی عدد یې 0 دی او بل اول دی، نو موږ به دلته صرف لومړنی عدد ولیکو. نو موږ به څه وکړو؟ موږ به دلته صرف 0 به ولیکو د دې نه بعد. صفر چې دی ولیکه دا یو پاتې شو، یو به راواخلې او یو به دلته حاصل کړي د دې 4 سره، دا به دې سره جمع کړي. دا چې دې سره جمع کړي 1 4 15 او 4 9 دلته به راشي او دلته به 9 ولیکي، ځکه 9 یو عدد شو بل عدد ورسره رانغې، بس 9 داسې ولیکه. 9 چې دې ولیکه اوس دلته دا عددونه ختم شو لاندې، دا دې سره جمع شو، دا دې سره جمع شو، دا دې سره جمع شو، 9 دې جوړ شو، پاتې شو دا 2 سره به اوس څه جمع کې، دلته ورسره کوم عدد نشته دی، چې نشته 2 په خپل ځای باندې دلته ولیکه او دا یو په خپل ځای باندې دلته ولیکه، نو 12 ولیکه. دا ستا حاصل شو 12,445. د دې سره چې 450 جمع کې د دې نه کېږي 12,902. د میزان سره بیا بیرته موږ معلومولی شو چې دا عملیه موږ صحیح کړې ده که غلطه. میزان بیا وروسته راځي انشاءالله، میزان باندې به بحث کوو. خو د دې لپاره چې هغه یو څه ذهن کې د راشي داسې فکر وکړه، ګوره دا دواړه جمع کړه 12,400 دا ماتې تې وباسه او 400 دا دي، نو 12,400 روپۍ تا سره شته دی، 400 نورې چا درکړي نو 12,800 کېږي که نه، او 50 دا دی او 40 دا دی، 90 دا شوي او 15 12 دا کېږي، نو سلګون دی نه جوړ شو، نو ټولې څو شو 12,900 او 2 پکې اضافه شوې 2 دلته شو. نو ګوره هغه ډایرکټ په ذهن کې هم ته کولی شي دا حسابي مې صحیح کړې ده که غلطه مې کړې ده. نو کله چې سوال حل کړ بیا په دې ذهن کې ځان سره جمع کړه چې 12,400 او 400 12,800 کېږي او 545 یو سلو 2 دی نه جوړېږي، نو 12,900 12,902 نو ډایرکټ پوهېږي چې دې کې ما کومه غلطي کړې نه ده. نو دې لپاره چې تاسو نه دغه عملیه غلطه نشي دا اول په ترتیب باندې کا. راځو یو بل سوال حلو.
دا جمع کوو د دې سره. اوس پاس مې دلته غټ عدد لیکلی او لاندې مې کوچنی لیکلی. اوس پاس کوچنی عدد لیکم او لاندې غټ عدد لیکم. مثال تا د چا د عادت داسې ولیکه یا کتاب کې راغلی دی ته تمرین کې ځان سره یا ته خپله ولیکې چې دا دوه عددونه سره جمع کوي. اول دا دوه عددونه باید تاسو ووایئ. د ویلو لپاره موږ ویلو چې ښي طرف نه درې درې بیل کړه. نو ګوره دا شپږ وو او شپږ بیل شو دې ځای کې. دا احاد شو او دا زریزونه شو. دا درې واړه زریزونه شو په دې خانه کې 355 دي. نو 355 زره شپږ سوه او شپږ څلوېښت. که برټش سیسټم کې وایي 3,55,000 شپږ سوه شپږ څلوېښت. هلته به دوه طبقې بیلیږي. او دا لاندې عدد درې عددونه بیل که دا احاد طبقه شوه تر دې ځای پورې دا زریزونه شو. د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا میلیون شو او دا درې چې پاتې شو دا بیلیون شو. نو 3 بیلیون 455 میلیون 456 زره او 580. دا دواړه سره اوس موږ جمع کوو. چې جمع کوي ډایرکټ به موږ ذهن ته دا راوړو چې یویس به د یویس سره جمع کوو، لسیس به د لسیس سره، سلیس به د سلیس سره، زریس به د زریس سره. نو تا نه ګډوډېږي. چې ګډوډېږي دا ترتیب کا اول ځان ته. څه رقم ترتیب کا؟ یویس د یویس لاندې ولیکه، لسیس د لسیس لاندې ولیکه. مطلب دا عادت نه خوځېږي. دا په خپل ځای پرېږده. دا لاندې ورته برابر کا. دا لاندې عدد ورته څنګه برابر کا؟ دلته ټایپینګ دی نو په لیکلو کې به دا سوال به بیرته ولیکي. د یویس او یویس خانه لسیس لسیس هر یو عادت به د خپل مطابق لاندې برابر کې په دې شکل سره. دا به ته ځان د دې ترتیب ته جوړ کړي. کله چې د دې ترتیب ته جوړ کړ اوس به تا نه ګډوډېږي نه. اوس به یویس د یویس سره جمع کړي، لسیس د لسیس سره او سلیس د سلیس سره او زریس زریس سره او لس زریس د لس زریس سره، سل زریس د سل زریس سره او دې سره عددونه نشته دی. بس دا به پاتې شي په خپل ځای باندې به یې دلته راښکته کړي. نو اول به څه وکړي؟ اول به دا شپږ او اووه جمع کړي. شپږ او اووه چې جمع کړي د دې نه کېږي 14. نو تا درې ولیکل، دلته د یو حاصل کو ځکه 14 به پوره نه لیکو. درې مو ولیکل، یو به دلته حاصل کو. دا یو به د دې لسګونانو سره جمع کو. نو یو اووه اته، اته او شپږ. کاولی کې جمع کې مشکل لري، په ګوتو حساب سره تاسو جمع کوئ. اته د سره شته شپږ ګوتې ونیسه، دا ورسره جمع کا چې اووه اته نهه لس یولس دولس تر څو تاسو عددېږئ. که مستقیما ډایرکټ یې کولی شئ د ذهن په ذهن کې. نو اووه جمع یو اته کېږي. اته سره دوه د دې نه واخله نو لس شو، څلور پاتې شو 14. په دې طریقې سره اسانولی شئ ځان ته. اته او شپږ 14 کېږي. 14 کېږي، څلور دې ولیکل، بیا یو پاتې شو. یو به بیا دلته حاصل کې، یو به د دې سره جمع کې. یو او شپږ اووه، اووه او پنځه څو کېږي؟ 12 کېږي. د اووه سره چې درې ورکړه نو لس شو، دوه پاتې شو 12. نو دوه به دلته ولیکې. ښه دا به په دې بله طریقه زه ولیکم. شپږ او اووه، شپږ او اووه کېږي 14. تا ولیکل درې، یو پاتې شو. دا یو به راواخلې او دا یو به د دې سره جمع کې. نو یو چې د دې سره جمع کې اووه او یو اته کېږي. اته سره چې شپږ یو ځای کې دا کېږي 14. 14 کېږي. را به شي دلته به څلور ولیکې.
څلور به ولیکي یو به دلته حاصل کې د دې سره یو دلته حاصل شوی دی یو به دلته حاصل شپږ او اووه 14 کېږي 3 دې ولیکل یو دې حاصل کړ نو یو اووه اته اته سره چې شپږ یو ځای کې 14 څلور دې ولیکل یو حاصل شو یو چې حاصل شو دا به د شپږو سره جمع کې شپږ او یو اووه اووه او پنځه کېږي 12 نو دلته به راشي 12 دوه به ولیکي یو به نه لیکي ورسره یو به دلته حاصل کړي دا به د دې سره جمع کړي نو یو پنځه شپږ او شپږ کېږي 12 په 12 کې به بیا دلته دوه ولیکي او یو به حاصل کړي دلته یو چې حاصل کړل دا به دې سره جمع کړي یو پنځه شپږ او پنځه څو کېږي 11 کېږي 11 چې کېږي یو به ولیکي او یو به حاصل کړي د دې سره دې سره چې حاصل کړي یو او درې څلور څلور او څلور دا به یو ځای کې دواړه سره کېږي اته اته دلته ولیکه اته دې ولیکل دلته بل حاصل پکې رانغی دلته نور عددونه نشته چې دې سره جمع کې بس چې دا کوم پاتې شو دا په خپل ځای باندې دلته راښکته کړه پنځه پاتې شو پنځه دلته ولیکه بیا پنځه پاتې شو پنځه ولیکه بیا څلور پاتې شو دلته ولیکه څلور او بیا دې طرف ته درې پاتې شو دلته ولیکه درې دا ستا د سوال حاصل شو څه مو وکړل شپږ مو د اوو سره جمع کړل 14 کېږي درې مو ولیکل یو مو حاصل کړ یو مو د اوو سره جمع کړل اته شو اته سره مو شپږ جمع کړ 14 شو څلور مو ولیکل یو مو حاصل یو سره مو شپږ یو ځای کړل اووه کېږي د اوو سره پنځه یو ځای کړل 12 کېږي 12 هم ولیکل یو مو حاصل کړ یو پنځم جمع کړل شپږ شپږو سره شپږ جمع کړل 12 دوه مو ولیکل یو مو حاصل کړ یو مو د پنځو سره جمع کړ شپږ شو شپږ مو د پنځو سره یو ځای کړه 11 یو مو ولیکه یو مو حاصل کړه یو هم د دریو سره یو ځای کړه څلور څلور او څلور کېږي اته خلاص دا عدد پاتې شو دلته چې کله عدد نه هغه صفرونه بس دا پنځم په خپل ځای ولیکل دا پنځه په خپل ځای دا څلور په خپل ځای او درې په خپل ځای دا ستا د سوال حاصل شو چې اوس یې وایي چې دا څو شو درې درې بیل که دې ځای پورې درې احاد دا زریزونه دا میلیونونه دا بیلیون نو 3 بیلیون 455 میلیون 812,243 اوس تاسو کولی شئ چې ډېر عددونه ضرور نه دی چې دا د دوه اوسي تاسو کولی شئ ډېر عددونه سره دلته یو ځای کوي مطلب یو عدد بیا لاندې بل عدد بیا لاندې بل عدد بیا بل عدد اوس دا تاسو غواړئ چې دا جمع کوئ دا چې کله تاسو جمع کوئ هماغه عین طریقه ده اولنی کار به تاسو دا وکوئ چې یویز به د یویز لاندې لسیز به د لسیز لاندې او سلیز به د سلیز لاندې برابر کوئ چې دا برابروئ څه به وکئ دا څلور مې داسې کړل تر څو دا اووه د دې لاندې راشي دا مې هم ورته داسې راوچلو تر څو د دې سره یویز د یویز لاندې برابر شو لسیز د لسیز دا په ترتیب شو بس چې کوم چپ طرف ته پاتې کېږي هغه پروا نه لري ښي طرف ته باید دا ټول چې دی د یو بل سره برابر راشي د یو بل سره یو ځای باید راشي دا داسې شو څه مو وکړل په دې ټولو عددونو کې یویزونه د یویزونو لاندې راغله لسیز د لسیز سلیز د سلیز زریز د زریز لس زریز لاندې سل زریز بیا دغه رقم میلیون او لس میلیون دا ټول په دې طریقه ترتیب شو چې ترتیب شو اوس به څه وکړي اوس به راشي اول به دا جمع کړي دا ټول یویزونه به جمع کړي یویزونه چې ته جمع کړي نو اته او اووه دا کېږي 15 د دې 15 سره چې مې شپږ یو ځای کړل 21 شو 21 سره چې اته جمع کړي دا کېږي 9 ما ولیکل
صحیح شو؟ په 9 کې 2 پاتې شو ځکه کله چې موږ دا جمع کو سره 8 و موږ جمع کړل 15 شو 15 سره مو شپږ یو ځای کړل 21 او 8 یو ځای کړل 9 نو 9 چې کله موږ ولیکو په دې 9 کې خو به ټول عدد نه لیکو کنه یوازې دا 21 به لیکو نو 9 مو ولیکل 9 مو چې ولیکل زموږ سره 2 دلته پاتې شو دا 2 به دې سره موږ حاصل کو 2 به موږ د دې سره جمع کو اوس به دا 2 راواخلو د دې سره به یو ځای کو نو 2 او 9 کېږي 9 او شپږ کېږي 15 سره چې 2 جمع کړي 22 کېږي 22 سره چې شپږ جمع کړي 28 کېږي بیا څه کوو بیا دلته 8 لیکو اتم ولیکل او 2 بیا دلته حاصلو ځکه 28 په 28 کې اتم ولیکل 2 پاتې شو 2 به دلته حاصل کو دا 2 به اوس د دې سره جمع کو 2 شپږ چې یو ځای کو 8 کېږي 8 سره چې 4 یو ځای کو 12 کېږي 12 سره چې شپږ یو ځای کو 18 کېږي 18 سره چې 2 یو ځای کو 25 کېږي نو څه کوو 15 لیکو 15 مو ولیکل او 2 حاصلو 2 به د دې سره یو ځای کوو بیا صحیح ده دا 2 به د دې سره یو ځای کوو نو 2 او شپږ کېږي 8 سره چې 15 یو ځای کې 14 او 15 کېږي 18 او 15 کېږي 23 نو څه به وکړو دلته به 3 ولیکو 2 به حاصل کو 2 به بیا راشي دلته دا 2 به دې سره یو ځای کو نو 2 او 3 15 کېږي 15 او شپږ کېږي 11 سره چې شپږ یو ځای کې 11 سره چې شپږ یو ځای کې 23 کېږي نو څه به وکړې دلته به 3 ولیکې 3 چې دې ولیکل 2 به حاصل کې ځکه 2 او 3 15 او شپږ 11 او شپږ 11 او شپږ 23 3 مې ولیکل 2 حاصل شو 2 به دلته ولیکل 2 حاصل دا 2 به اوس د دې سره یو ځای کم نو 2 او 4 کېږي شپږ او 15 11 او 3 14 او 4 18 نو په 18 کې به دلته ولیکو 8 مو ولیکل یو به حاصل کو ځکه 28 نه دی راغلی 18 راغلی چې 18 راغلی یو به حاصل کوو دا ځل ځکه 18 چې ولیکو داسې 18 نو دا 8 به موږ دلته ولیکو دا یو به دلته حاصل نو یو به دې سره یو ځای یو دې سره راغی دا به اوس دې سره جمع کو 1 او 4 15 او 4 9 او 4 14 دا به راشو 3 به ترې ولیکو او یو به حاصل کو د دې سره دلته نور عددونه دې سره نشته بل عدد دې سره هم نشته دې سره هم نشته بس فقط دا 2 به یو ځای کو سره 3 یو به یو ځای کو مونږ دې نه به جوړ شي 4 دلته به مونږ 4 ولیکو that's it څه وشو 1 2 3 4 5 6 8 سوال غلط شو صبر ښه 8 او 9 کېږي 15 او شپږ 21 او 8 9 2 حاصل شو 2 او 2 9 او شپږ 15 او 22 شپږ 28 2 حاصل 2 او شپږ 8 او 4 12 او شپږ 18 او 15 2 حاصل 2 او شپږ 8 او 15 14 او 15 18 او 15 23 2 حاصل 2 او 3 15 او شپږ 11 او شپږ 18 او شپږ 23 2 حاصل 2 او 4 شپږ او 15 11 او 3 14 او 4 18 یو حاصل شو 1 او 4 15 او 4 9 او 4 14 3 یو حاصل شو 1 او 3 4 پاتې شو کنه
دا به یو ځای کو دلته به ولیکو 4 بس دا حاصل شو ستا جواب شو 1,2,3,0,0,0,0 میلیون لس میلیون نو 43 میلیون 833,500 او 9 اتیا اوس به تاسو ته درکړمه کورنۍ دنده کورنۍ دنده یو سوال به تاسو دا جمع کوي د دې حاصل به پیدا کړي د جمع حاصل یو دا شو او بل دا 2 سوالونه به حل کوي ورقه کې یو عکس به چې دی بیا راولي اولنۍ خبره چې تاسو په یاد لرئ 21 به د 21 لاندې برابر کړئ لسیز د لسیز سلیز د سلیز په ترتیب به کوي دوهمه خبره کوم عدد چې موږ د کم سره یو ځای کړ او په اخره کې حاصلې 2 عددونه راووتل مطلب 12 15 شپږ دېرش نو دواړه به نه لیکئ اولنی عدد به لیکئ او چې دوهم کم پاتې کېږي دوهم به پاس لیکئ د بل سره به یو ځای کوئ دا 2 خبرې په یاد لرئ نور دنه انشاءالله بیا غلطیږي نه بیا هم پوښتنه مشکل شو نو موږ هم خدمت کوو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ انشاءالله یو دا سوال کورنۍ دنده شوه دا به حل کوئ او بل دا کورنۍ دنده شو دا 2 سوالونه به حل کړي ډېره مننه ښه وخت تر بل درسه پورې د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله